Assalamu alaikum dear students, welcome back to the English Learning Assembly. English po Pashto ke. This is me Anayatullah, your English instructor. And today we are going to learn how to do greetings in English. Nanu mi jo study mashik dal pa English ke o da misrange ki pa English ke study mashik dal ya khala khwal pastana kla jasra malakat dal o ya chikla de malakat amras tu rukhsatawe اوس دا ته په انګلیش کې greetings اوس دا اومیش په انګلیش کې څنګه کې په نننی سبق کو اومیش د زده کوي لیټس لرن ټوګیدر greetings ستړي مشته په انګلیش کې آی greetings اوس greetings څه شته دا اومیش دا کې greetings is a word or phrase we use when we meet someone or say goodbye the greeting ستړي مشه دا هغه لفظ یا جمله دو چې میجه استعمالوي چې کله میجه د یو چا سره ملاقات کی یا یو څوک رخصتوي په دغه وخت کې میجه greetings الفاظ یا جملې استعمالوي چې پښتو کې مشپل زونتا لري په انګلیش کې زونتا دي په هر ژبه کې زونتا greetings words یا phrase دي او وس خو میجه انګلیش د کوي وس چې میجه انګلیش د کوي او کچر میجه یو چا سره ملاقات کی یا یو څوک رخصتوي د ملاقات نه ورسته سو دا په انګلیش کې څنګه کې په نننی سبق کو میج داس دا کوي اوس greetings خو میج دا کو چې هغه لفظ یا جمله تا یای چې میج استعمالوي چې کله میج یو چا سره ملاقات وکي د هغه وخت یا د ملاقات نه ورسته هغه میج رخصتوي په هغه وخت میج دا greetings الفاظ یا جملې استعمالوي اوس دا greetings چې الفاظ کوم دي نوٹ they are divided into two types اوس دا greetings چې کوم دي دا اوس په دوا قسمه باندې تقسیم شوی دي چې یو ته یې formal greetings بل ته یې informal greetings formal greeting معنا شي رسمي پښتنه رسمي حال احوال پښتنه کړل په رسمي طریقه سره informal معنا شي informal greeting معنا شي په غیر رسمي طریقه سره پښتنه کړل اوس formal greetings کوم دي او څه شته دا ځکه Formal greetings are used with teachers, bosses, elders, strangers. دا رسمي حال احوال پښتنه ستړي مشه دا استعمالي د خپل استوزونه سره چې مثال د رسمي پښتنه دي د ادب پښتنه دي د خپل استوزونه سره بوسز د خپل مشرونه سره چې کله یا ته میسج کې یا سره ملاقات کې یا ته ایمیل کې په هغه وخت ته greetings ورس formal greetings کوم استعمالوي هغه مې زده کوي ایلډر سره پتون څوک مشرون دی هغه سره ته ملاقات کې یا strangers معنا اجنبي مطلب یو داس یو نوې ساړي سره ته مخامخ شې تو بیا نوې دله په لومړي ځل سره مخامخ شې په وخت میش چې کله ملاقات کی هغه لومړي اول ځل باندې نو دلته میش فارمل greetings استعمالوي اوس دا فارمل greetings کوم دي they are hello معنا چې سلام hello دلته hello کې hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you, nice to meet you. اوس دا شول formal greetings. اوس دا چیرته ته استعمالوي دا ځکه hello. اوس ته په مش خپل چاواله چې سره ملاوي چې سلام کې چې السلام علیکم. په انګلیش کې چې د څوک سره ملاوي چې دی سلام مزي hello کو. نو ته چې کله د خپل استوزونه سره مشرونه سره بوس سره stranger سره ته ملاقات شي نور دلته ته هلو هي استعمالوله چې خو مش فل اوس السلام علیکم استعمالوي په انګلیش کې د هلو استعمالوي اوس کچره د سهار وخت وی مثال سهار وخت وی تر سهار نه تر 12 بجې پورې په دا وخت کې ته د خپل greeting سول چې کوم دی هغه سره ته ملاو شي لکه ټیچر سي بوسز ایلډر سټرینجر سي اوس تر سهار نه تر 12 بجې پورې د غرمه 12 بجې پورې د مانس کې ته ملاقات کې نور هلو سلام نو ورسته لکه میږي سهار په خیر ته ویل شي ګډ مارنینګ دا ته ویل شي تر سهار نه تر غرمه 12 بجې پر راته ګډ مارنینګ دا لا په استعمالوي ګډ افټرنون دا بیا د 12 بجې نه تر ماشومه پر استعمال تر ماشوم 15 بجې پر په دې مخ کې چې فیرډ دا کې ټایم دا په دا ټایم کې چې کله مس greetings کې په greetings کو میش بیا ګډ مارنینګ په بیا نه استعمالوي تر 12 بجې نه تر ماشوم 15 بجې په وخت میش استعمالوي Good afternoon معنا شي غرمه بخیر Good evening دا بیا مستر ماشوم نه تر اخر شپه پر استعمالوي مثال ماشوم نه تر اخر شپه پر good evening استعمالوا اوندو کچېدو چې ته نه اخر رخصت تی خلی ته درغدري مثال دا سمالي په دا واقع ته د ویل شي good night
او کچېرې مثال دغه سره ملاقات وي نو د وخت ته استعمالوي ګوډ ایونینګ هاو آر یو یا هاو ډو یو ډو د دې معنا چې ته څرنګه یې پښتو کې مې جوړته چې سره ملاو شو څرنګه یې او زه ته په انګلیش کې هاو آر یو ته څرنګه یې نایس ټو میټ یو معنا چې ډېر ښه وشو ډېر خوند او سره ملاقات وشو اوس دغه شول فارمل ګریټینګز او فارمل ګریټینګ چې دا استعمالي شي او فرند مو وپېژندل ګډ مارنینګ بیا د ګډ مارنینګ تر سهار نه تر غرمې 12 بجې پورې ګډ مارنینګ استعمالوي تر 12 بجې نه تر ماشوم 15 بجې پورې ګډ افټرنون استعمالوي ګډ ایونینګ تر مسعود ماشوم 5 بجې نه تر اخر شپه پورې ګډ ایونینګ تاسو استعمالولای شئ اوس دا کوېسچن شول مثال ته چا سره ملاو شو مثال فارمل ګریټینګز کې کوېسچنز دي اوس دا انسر سکیم دي چې دا زده کی اوس فار ایگزامپل فار ایگزامپل سټوډنټ او بي ټیچر ده اوس دا ا سټوډنټ چې کوم د خپل ټیچر سره ملاقات کوي اوس دا اول درې مې ودی چې هلو سر ورته کوم هلو دا بیا خامخا جواب کوي ورته یا بیا کوېسچن کوي ورته چې ګډ مارنینګ مثلا فار ایگزامپل ګډ مارنینګ دا خو کوېسچن شو چې ا سټوډنټ په خپل بي ټیچر باندې وکړه اوس ټیچر جواب کوي ورته کوي چې ګډ مارنینګ ټو دا زده کوي چې کله ته په ګریټینګز کې چاته ریفلی ورکوي د کوېسچن ریفلی ورکوي نو ټولو په خامخا استعمال په اخر کې تو معنا شي خپل معنا شي هم چې تو ته دا ه سهار په خیر وي اوس اس سټوډنټ خپل بي ټیچر باندې بیا مثال سول کو هاو آر یو اوس دا خامخا جواب کوي په انګلیش کې په ګریټینګز کې اوس د هاو آر یو جواب دی answers like I am fine thank you and you اوس د بي چې ټیچر دا د سټوډنټ او جواب کوي ول سټوډنټ خو کوېسچن وکړه how are you بي ټیچر ورته ول چې I am fine thank you and you اوس دا and you چې کوم دا ریفلیس تا ریفلیس ته how are you دا مطلب دا and you هم نه چې how are you اوس بیا ته سرانګي صرف and you معنا چې دا ریفلیس دا وکړي چې and you د how are you ریفلیس تا اوس ته څرنګه ده اوس سټوډنټ ورته یې I am fine to thank you thanks اوس ول سټوډنټ کا جواب کې دا چې I am fine to زه هم ښه یا I am great I am best everything you can say زه ښه یم شکریا اوس دا شو فارمل greetings second number باندې informal greetings کوم دي او څه are used with family members or friends دا د خپل قرآني ول غړي سره قرآني ممبر سره او د ملګری سره استعمالېږي اوس دا کوم کې دی لکه هاي hey what's up how is it going how are things دا شول informal greetings questions دي هاي hey معنا شي سلام what's up د معنا شي څه حال احوال دي how is it going دلته د ریفلیس د how are you په ځای باندې دی how are you مش for formal greetings کې استعمالوي for informal greetings کې بیا مش how is it going استعمالوي دا معنا شي ته څنګه how are things معنا شي څه مثلا نور هر څه برابر دي هر څه ټیک دي په دا کې مې how are things استعمالوي اوس دا questions ول وز دا questions او مې answer څنګه ورکوي for example with two friends دی a friend دا b friend دا اوس interactions کو لکه a friend ورته hi b friend ته hi what's up سلام وکړه hi what's up څه حال احوال دي b friend ورته کو hey everything is good دا سلام وکړه هر څه برابر دي بیا ایسره ورته چې how is it going دلته معنا شي how are you ته څنګه به څه ورته ول چې I am fine thanks زه ښه یم شکریا اوس دغه شول نن سبا greetings براکه greetings څه یم زده کو greeting په څو قسمه ده formal informal دا هم په ډیټیل سره زده کړل اوس که څه کنفیوژن وي تاسو کمنټ سیکشنز کې لیکلای شئ په اخري کې مې نه یو فوت دا خو مثال چې مې سره ملاقات وکړي د وخت greetings ده اوس چې کله ته یو څوک رخصتاوي په دغه وخت کې میز greetings څنګه کې دا په دوه قسمه راځي ته فارمل بلته انفارمل اوس فارمل انفارمل دا میز څنګه کې فار ایگزامپل اوس دا غوښول د ملاقات په وخت کې فارمل او انفارمل greetings ول وز د ګډ وای چې کله وسته څوک رخصتاوي ګډ وای اوس دا ګډ وای بیا په دوه قسمه راځي ته فارمل بلته formal greetings and informal greetings اوس کله څوک رخصتاوي دا دلته همیشه د خدای فامانه د رخصت دی په واقع به شو د طریقې لري ته فارمل بلته انفارمل اچره فارمل معنا چې رسمي اوس رسمي طریقه سره رخصت اول څوک هغه کوم الفاظ دي او څنګه کې فار ایگزامپل رسمي طریقه سره فارمل شي
دوی سر سره ملای مثلا اخیری رخصتي دو وخت اوس دته یې چې ګوډ بای اوس دا ګوډ بای چې اخیری رخصتي دو وخت کې میشه ګوډ بای منش خدای فامان and nice to meet you مثلا ډیر شو شو تو سره ملاقات وشو اوس دا شو فارمل ګوډ بای او انفارمل کې میز استعمالوي بای see you later اوس دا کله اخیری تو رخصتوي اوس دا رخصتول په دوه طریقې فارمل سره په انفارمل سره فارمل سره چې وي تو ګډ بای یا نایس ټو میټ یا انفارمل سره چې وي تو دا په انفارمل طریقه سره می ځای چې بای سی یو لیټر سو دا نن فورا په ډیټیل سره د ګریټینګ براکه ابا ګریټینګ میس په انګلیش کې سرنګ کی ګریټینګ بیا په څو قسمه او دا میز داخله اوس کچره تو څه کنفیوژن وي تو کمنټ سیکشن کې هم مشتاویل شي او همدارنګه همیشه انګلیش د انګلیش لرنینګ اسمبلی داسې پلیټفارم دا چې تول دا تاسو کړلای شئ د بیسیک نه تر ایڈوانس لیول د فورا تاسو په خپل پښتو ژبه کې انګلیش زده کولای شئ کله وګورئ چې انګلیش دا کې ها د بیسیک نه تر ایڈوانس لیول د تک په خپل پښتو ژبه کې در د انګلیش لرنینګ اسمبلی په فیسبوک کې د سره فالو کې او په یوټیوب کې د انګلیش لرنینګ اسمبلی د سره سبسکرایب کې تاسو دلته ان شاء الله په ډیلی تاسو ډیلی کلاسینه دلته پیدا کې او دلته تاسو په خپل پښتو ژبه کې انګلیش زده کوئ. Thank you for watching and thank you for your supporting.